راځئ د مبارکۍ نه به درته پیل کړم. دا اوس چې زه ورته خبرې کوو د یکشنبې ورځ ده، یو څو دقیقې مخکې تاسو په آی پی ایل کې ستاسو لوبډلې لوبه وګټله، د آر سی بي ته مو ماتې ورکړه. مبارکي درته وایم. وعلیکم سلام. سرګې تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لسې ښه بایاست؟ هو یقینا ډېر ښه میچ اوسو نن. لږ یو طرفه دوه طرفه و میچ، یو طرفه نه اوسو، کله به هغو ته واغې کله به موږ ته میچ راواغې. نو خو هغه اخره کې هم بیا موږ ځینې وګټو. ډېر ښه میچ اوسو او خپله مې ډېر زیات خوند ځینې واخیست. اخره کې مو ترې وګټو که اخره کې ترې بچ شوئ؟ سټار باندې پیسې بچ شو سړی. میچ موږ خواته وو، خو منځ کې بیا بېرته هغو رانه واړاوه. بیا رسل یو ډېر ښه اور وکړو، 2 وکټ یې هغه اور کې واخیستی. بیا میچ موږ ته بېرته به راواوښت. هغه کې چکې لګېدلې، بیا موږ ویل چې میچ راویښتی ده، وکټ یې تللي دي. مهم کسان آوټ کیسه کې نه و. الله محمد غضنفر شاید په افغانستان کې دننه د کرکټ ځینې مینوال له نوم سره آشنا وي، یا په افغانستان کې دننه ځینو خلکو پیژنده. بیا چې بیرته 19 کلنې لوبډلې ته راغلی، نړیوال جام کې ولوبېدی، لږ نور هم خلک در سره آشنا شول. بیا چې ملي ټیم ته راغلی، د آیرلند خلاف مو لوبه وکړه، لږ نور هم آشنا شوی. په دومره زر وخت کې 19 کلنو نه متصل راغلی ملي ټیم ته، ملي ټیم نه وروسته متصل د دنیا ډېر غټ لیګ ته لاړی. دا ټول څنګه دومره زر وشول دا کارونه؟ زه که رښتیا درته ووایم، نو چې کله ما کرکټ شروع کاوه، نو ما سیار ټورنمنټ به کېدو، ډېر ښه فوکس سره مې کاوه. نو ما موقع نه ده چې کومه موقع ما ته راغلې ده، ما موقع له لاسه نه ده ورکړې یا مې مس کړې نه ده. نو انډر 19 ته چې زه کله رالم، نو انډر 19 زیاتره کیمپونه ما ټاپ کړو او ډېر ښه پرفارمنس مې وکړو. هغه که بالینګ کې وو که په بیټینګ کې وو. نو زه چې کله انډر 19 ته رالم، نو ما ځان سره دا وعده کړې وه، خپل کرکټ سره مې دا وعده کړې وه چې انشاءالله مخکې به دې وړم. نو چې کله زه انډر 19 ته انتخاب شوم، انډر 19 ته ایشیا کپ کې ویزې لږ ستونزه وه، ایشیا کپ ته نه لاړم. خو هغه انډر 19 ته نور هم تږی شوم. نو هغه چې کله لاړو ساوت افریقې ته ورلډ کپ ته، نو هلته ټرای سیریز و انډیا او ساوت افریقې سره. نو ساوت افریقې او انډیا سره سیریز و، ګواکې موږ ټارګېټ هم څه نه څه کم و، خو هغه ټرای سیریز مې بیا هم ټاپ کړو او ټول نه مې زیات آوټ کړو. هغه ما ته نوره هم انرژي راکړه. بیا هغه نه بعد ورلډ کپ شروع شو. نو ورلډ کپ ته خو ما ډېر زیات محنت کړی و او زه د انډر 19 لپاره مې ډېر زیات خوبونه لیدل. نو چې کله ورلډ کپ شروع شو، ورلډ کپ اول میچ پاکستان سره و، نو هغه نه هم ډېر زیات خوند واخیسته. ورپسې نور میچونه، خو ډېر ښه پرفارمنس مې ماشاءالله کې وکړو او ډېر ښه فوکس سره مې کول. ښه، د آی پی ایل باندې لږ ځکه در سره بیا زیات غږېږم چې آی پی ایل کې مو ډېر وخت تېر کړی نسبت دې ته چې ملي لوبډلې کې مو یو 2-3 لوبې وکړې. کله چې ملي لوبډلې ته انتخاب شوی، د افغانستان ملي لوبډلې ته یادوم، سکواډ کې مو نوم راغی، دا قصه راته وکړئ. څنګه د انډر 19 نه چې لاړئ، څنګه خبر شوی چې سکواډ کې یاست؟ چا درته زنګ ووهو که هغه نه مخکې تاسو ته ویل شوي وو، که خپله مو خپل نوم ولیدو؟ ځکه دا د یو لوبغاړي لپاره هماغه چې تاسو ویل چې تاسو د 19 کلنو لوبډلې لپاره هیلې درلودلې چې ولوبېږئ، یو ناڅاپه تاسو د دغې 19 کلنو لوبډلې یوازینی لوبغاړی یې چې تاسو مستقیما ملي ټیم ته ځئ. کله چې ښه پرفارمنس ما وکړو انډر 19 کې، نو د کرکټ بورډ هم په ما باور شو او نو د ضرورت وړ خبره هم ده. نو زه څنګه انډر 19 نه رالم، 5-6 ورځې مې کور تېرې کړې. بیا لاړم د ایچ پي سي کیمپ په ننګرهار کې. نو هلته بیا کیمپ ته لاړم. نو هلته ما ډېر ښه سیشنې وکړې. هلته کوم کوچ چې دي هغو ما باندې ډېر فوکس و او سره د ما پرفارمنس ته یې هم کتل، ما ته یې هم کتل. نو ما ورځ په ورځ امپرومنټ کاوه. نو هغه اوس یې کله هم چې ضرورت شو، نو دوی ما ته ویلي چې ته یې وړتیا لرې، انشاءالله کولی شې، موږ به تا کیمپ ته واچوو. نو ټیم ته نه وم خبر
چې ټیم ته به راځم یا به نه راځم، خو د ټیم کیم ته به دې وای واچو. هغه چې کله هغه زه رالم کور ته نو دوی ته روان سو، زه وم ننګیال او یو څو نور لوبغاړي وو. هغه چې کله موږ روان وو د کیمپ، ما او ننګیال د کیمپ هغه روان وو چې کیمپ ته ځو. نو چې کله م دوبۍ ته ورسېدو ایرپورټ کې کته سو، نو هغه ننګیال وای فای خلاصه کړه، میسیجونه ډېر زیات ته راتله. هغه چې ننګیال ما ته ویلي وای دا څنګه ډېر میسیجونه راځي، ته وګوره که نه څه حساب به وي. ما ګپ سر لګوم، خامخا بله مسله نه وي. هغه چې هغه کله مو وکتو پوسټ یې وکتو چې ما ته یې وایي ما ته خو سکواډ کې یو، نو هغه ته هغه د خوشحالۍ ما په هغه کې هغه د خوشحالۍ له امله خبرې بندې شوې. نو بیخي ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مو کاوه چې هغه نه هغه کېدای شوی نه زه بس په لاره هم د خوشحالۍ هغه لمانځه. نو هغه د لارې سفر هم ډېر ښه راباندې تېر شو، بیا هم ډېر زیات خوند ځینې واخیسته. نو زه چې یو دم خبر شوم، زه نه وم خبر. نو دا په دې معنا هم کېدای شي چې د سلیکشن په کمیټې باندې، په کرکټ بورډ باندې، مسؤلینو باندې وخت نه وخت انتقادونه کېږي چې ځوان لوبغاړو ته چانس نه ورکوي، او تاسو ویل چې یک دم خبر شوم. نو دا په دې هم په دې معنا هم کېدای شي که تاسو استعداد لرئ، نه امیدي خپله نه کوي، هڅه وکړئ، زیار وکړئ، یکدم خبرېدی شئ، ملي ټیم ته راتلی شئ. هو نو ما خپله په ځان باور و، نو دا مې له ځان سره واده کړی و چې انشاءالله هره موقع چې درته راځي نو ته ښه استفاده ځینې کولی شې. نو کله هم چې څوک په ځان باور ولري انشاءالله نو بل خو به خامخا په باور کوي. غږی وکړه بیا وروسته شي چې دا ستاسو په دې کمره کې د سر د فاصله او د چت ترمنځ فاصله راشي چې بیا مینوالو ته تصویر خسته کون نشي. نو لسکرانې لوبډلې نه چې بیا ملي ټیم ته لاړئ، سکواډ کې خو نوم راغی، خوشحالي مو ویل چې بیخي د خوشحالۍ نه مو خبرې هېرې شوې، خبرې مو نشو کولی. بیا چې لاړئ دغه کم کې یو ځای شوې د ملي لوبډلې د لوبغاړو سره، زه مطمئن یم چې ستاسو په ملي ټیم کې به یو ایډیال یا د خوښې لوبغاړی وي، تاسو به هغه تعقیب کړي یې چې تاسو به هغه تعقیب کوئ یا تعقیب کړی به مو چې دغه حد ته ځان ورسوئ. هغه قصه وکړه چې کم کې یو ځای شوئ، ملي ټیم کپټانان مو ولیدل، لوبغاړي مو ولیدل، هغه احساسات څنګه وو؟ خو یقینا د هر لوبغاړي ارمان دی، د هر لوبغاړي هیله چې د خپل ملي لوبډلې لوبغاړي سره یو ځای شي، پریکټس کوي، ټیم سره، مګر د دې ارمان چې یو ځای شي ورسره یو سره خبرې وکړي. نو ما زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغو سره زه پریکټس کوم، هغو سره زه نیشنل ټیم کې یو ځای شوم. نو ما ځان سره واده کوله چې انشاءالله به ښه استفاده کوي چې تا ته الله تعالی زما ښه موقع درکړه. نو د ما د خوښې لوبغاړی چې دا هغه حاجي صاحب محمد نبي ده چې ټیم کې یو ایکسپیرینس پلیر ده او ما سره ډېر زیات هیلپ کړی. او دغه نه بعد کپتان دی مونږه ماشاءالله چې ډېر ایکسپیرینس کپتان ده. نو هغه زه ډېر امپریس کړم چې هغه د کوم خبرې ماته کولې، هغه کوم پلانینګ یې کاوه، نو ډېر ښه. نو اوله لوبه مو چې د افغانستان لپاره وکړه، بیا په 11 لوبغاړو کې راغلی میدان ته چې ښکته شوی، دا د 19 کلنې د ټیم د لوبې سره څه فرق وو؟ فشار زیات وو، کم وو، که عادي وي؟ یو خبره ده چې ما ډېرو مرکو کې ویلي وو، هغه مهمو کسانو سره چې چېرته ما پریکټس کوم، نو هغه د پریشر دوران چې کله هم کوم پلیر غواړي ځان نه ښه کرکټر جوړ کړي او غواړي دنیا ته ځان وښیي، نو هغه به باید پریشر وانخلي. نو پریشر که چېرته هم واخلي، هغه د دوی کومه وړتیا چې ده، هغه کوم استعداد چې ده، هغه بیا پریشر ځینې اخلي. نو زه چې رالم نو ما ډېر زیات خوند ځینې اخیسته، انجوای کول مې هر څه، نو پریشر به انشاءالله نه اخلم. او خوشحالي خو طبیعي ده چې خوشحالي به وه. د ملي ټیم لوبې نه ډېرې ورځې نه وې تېرې چې ناڅاپه خبرونه راغلل چې علامه محمد غضنفر آی پی ایل ته روان دی، او په آی پی ایل کې یو ډېر غټ معتبر ټیم ته، د کلکتې ټیم ته روان دی، او دا ټیم د دنیا د یو مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان ټیم دی، او په دې ټیم کې بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز و. دا څه قصه وه؟ مخکې نه خبر روانه وه که زر وشو دا کار؟
دا کار هم داسې یو دم وسو د ما مخکې نه خبره هغه سره شوې وه ممبئی انډین سره چې هغه د انډر 19 په دوران کې وسوه هغو زه غوښتله ما هغو ته ټرایل ورکړو نو هغو زه ډېر زیات خوښ کړم نو هغه وخت کې دوی ټیم کې نه سوای اخیستی هغه زمینه نه وه مساعده خو زه د بیک اپ بالر ساتلی وم ځان سره نو هغه ما ته لګیا و چې ما ته ویزه واخلي نو کله هم چې الله دې شفا ورکړي مجیب دلته دوی ته کلکتې ته نه راتلو نو بیا ما ته ګربت زه وویلې چې انشاءالله تا خبره زه ورسره کوم یا دوی تا کې لګیا دي خو زه هیلپ کوم نو بیا دوی کې زیات هیلپ چې کړی و ګربت کړی و نو هغه اوس بیا هغه د ممبئی انډینز کوم کوچ چې دی هغه هم خوشحاله و چې ته که موږ ته بیک اپ بالر راځي تر دې ښه ده چې ته هلته ټیم ته لاړ شې ډایرکټ ټیم ته لاړ نو هغه هم خوشحاله اوس هلته به ویزه هم زر میلاو شي تا ته نو هغه اوس دا کار هم داسې یو دم اوس بیا هم د HPC کې یم کې وم ننګرهار کې هغلته خبر راغی وایي دا خو داسې خبر روانه ده نو ریډي یم ما ورته ویلې هو زه تیار پریکټس کې یم خو انشاءالله ریډي یم نو هغه هم بس یو دم کور ته لاړم تاریخ انډیا ته راغلم نو زنګ راغی چې بس راځه او جالبه ده او د ممبئی انډین سره د نیټ بالر په توګه تللی یا سره خبر روانه وه د هغو سره زه بیک اپ بالر وم هغو که چېرته ضرورت شوی وای زه به ټیم ته هم راتلم او هغو سره به زه بیک اپ بالر نو طبیعي ده چې د آی پی ایل خو داسې یو لیګ ده چې د دنیا هغه مشهور ستوري پکې لوبېږي د افغانستان د مشهورو ستورو په ګډون ملي ټیم خو د خوشحالۍ خبره خو مو وکړه آی پی ایل د انتخاب په انتخاب به هم خوشحاله شوي یاست چې کله لاړې کلکتې ټیم سره یو ځای شوې دا غټ ستوري چې په تلویزیون کې موږ هم ګورو تاسو هم ګورئ ډېر خلک به هم لیدلي وي او ډېر مینوال هم ګوري د دوی په لیدو سره احساس درته پیدا شو چې یو افغان ځوان چې تازه په سکرین باندې راغی خلکو په دنیا کې ولیدو ډېر کم د کرکټ مینوال ورسره آشنا شول یو ناڅاپه دغه لیګ ته راغی هغه خلک هغه مشهور لوبغاړي چې دي ولیدل بیا ځان سره کېناستې د هندوستان دا غټ میدانونه او دا مینوال دا د هند غوندې یو غټ هېواد او کرکټ څه تصور مو کوو ارمانونه خو ډېر زیات وو چې د پلیرانو سره ووینو خبرې ورسره وکړو نو دا خو هر پلیر ارمان خو زه چې کله رالم دلته او پلیران داسې دي پلیران ټول یو پلیران دي او چې کله ټیم ته راشي نو بیا دوی سره یو شان بیا به هغه د چا خواري پورې فرق لري چې هغه ډېره خواري کړي چا کما بیا معلومیږي خو د ما ارمان و چې زه دوی پلیرانو سره وګورم او دوی سره کتنه وکړم دا ما ته ډېر د خوشحالۍ احساس راکړي هغه اوس چې زه رالم ټیم کې یو ځای شوم زموږ سره ټیم کې رسل ده بیا د ما د خوښې بالر ناراین چې هغه هم ډېر ښه بالینګ کوي نو هغه سره هم ولیدل نو ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې وکړو د هغه نه بعد چې زموږ د ټیم اونر شاهرخ خان چې دی هغه سره مې ولیدل نو ډېر زیات خوشحاله وم او هغه د خوشحالۍ شیبې مې ډېر زیات انجوای کولې بس خدای مو همدغسې خوشحاله لره د دغه افغان لوبغاړي چې هر چېرته لوبېږي دغه د افغانستان نوم ورسره خامخا یادېږي ځکه د افغانستان داسې یو هېواد دی چې په دې کرکټ کې ورځ په ورځ نوي استعدادونه راوباسي او د کرکټ نړیوال مبصرین هم همدا خبره کوي چې افغانستان د کرکټ د استعدادونو یوه خزانه ده د راشد خان یادونه مو وکړه کله چې هم افغان لوبغاړي له راشد خان سره ملاقات کوي یا مخامخ شوي دي ورسره هغه خبر ډېر غټ شوی دی او لوبغاړو هم ګربز چې تیر ځل ورسره ولیدو راشد خان چې ورسره لیدلی وو د هغوی تجارب مختلفو ستاسو تجربه څنګه وه راشد خان شاهرخ خان څه رقم یو سړی و ستاسو لپاره شاهرخ خان د ما د لیدلو ارمان و چې ورسره ووینو خو کله هم چې ورسره ومې بیا خاص دومره متاثره نه کړم نو ما لپاره چې عادي غوندې و او چې شاهرخ خان سره مې هر یو چې کوم د ما ارمان یې ورسره چا سره د لیدلو خو چې کله م ورسره ووینم بیا هغه د ما نارمل احساس شاهرخ خان سره مې چې کله ولیدل نو هغه یو ډېر ښه انسان و او د ټیم ته هم د ما په باره کې ډېر زیات صفت وکړو او ټولو ته وویلې
چې ځوان لوبغاړی د افغانستان او د ټولو سینیرو نوم دا خواهش ده چې د سر سپورټ یې کوي او د یعنی کوم زړونه وي په انډیا کې نو ما ورته ان شاء الله ما زړه بنوي بس شاروخ خان ماشاءالله ډیر ښه انسان دا ډیر زیات عزت یې راکو نو لکه هغه کله چې سره یو جسم نو دایم راته ویلی وای پټان خو وای تمره لې بس وای د پټان فیملی زیاتیږي د ټیم کې نو ما ډیر ښه احساس انا زیات شو او یعنی پښتانه زیات جالبه ده او د افغانستان په اړه د پوښتنه وکړه د کابل په اړه چې هلته موسم څنګه وو کابل څنګه دی دغه عمومي خبرې وشوې کنه مستقیما په کرکټ باندې وغږیدي نه ته بس د خوشحالۍ میچ هم ګټلی او د خوشحالۍ احساس وو ډېر زیات مصروف وو او یوازې بس د ما په اړه خبرې وکړې جالبه ده نو تاسو ولې تر اوسه ونه لوبېدئ په آی پی ایل کې یا تر اوسه دغه چانس برابر نه شو چې ولوبېږئ هلته د ټیم دغه جوړښت هم داسې ده چې ضرورت نه پیدا شوی که فکر کوئ چې نه لا هم یو څو ورځې پاتې چې ضرورت پیدا شي او نو د ټیم جوړښت که وګورو موږ سره سپین بالران چې دي هغه انډین خپل دي نو څنګه کې ورسره چې بیټسمنان موږ ټیم کې دی لکه رسل ده ناراین ده او سالټ ده او یو پاس بالر د سټارک نو دوی ته د ټیم زیات ضرورت ده او اوسه پورې سر نه دوی لوبېږي دوی بیخي ډراپ شوي نه دي نو هلته سپینران چې دی هغه هم یعنې ښه روان دي او دومره ضرورت هم نه ده پېښ شوی چې کوم هغه ته سپین بالر ته یا نو انشاءالله پر روان میچو کې سترګې په لاره یو انشاءالله چانس به راځي